ګرانو خوږو ماشومانو سلام هیله کوم چې ټول جوړ روغ اوسئ او راغلي وئ چې درس ته غوږ ونیسئ. خپل درس به بیا هم په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو. تاسو یې هم ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. د نن ورځې درسم د 6 او 7 عدد پېژندنه ده. موږ 6 او 7 پېژنو. یو ځل به پخوانی درس تکرار کړو. زه درته لولم. پاس په پښتو لیکل شوي د لاندې په انګلیسي 1 2 3 4 5 او د لاندې په انګلیسي 1 2 3 4 5. تاسو یې باید پښتو هم زده کړئ او د لاندې چې په انګلیسي لیکل شوي انګلیسي هم زده کړئ. اوس یې تاسو را سره ووایاست. آفرین. پاس په پښتو د لاندې په انګلیسي لیکل شوي 5. آفرین. شاباس. او د نن ورځې درسم 6 د 6 عدد دی او بل کوم عدد دی؟ د نن ورځې درسم بل 7 دی. 7 داسې لیکل کیږي. اوس به وګورو چې ما تاسو ته کوم شکل انتخاب کړی. اوهو دا خو جرابې دي. جرابې. د دې دپاره چې شپږم حرف د پښتو جیم دی جرابې مې انتخاب کړی. 1 2 دانې جرابې په اول تصویر کې، 3 4 دانې جرابې په دوهم تصویر کې، 5 او 6 په دریم تصویر کې. او په انګلیسي ورته څه شی وایي جرابو ته؟ ساکس. جرابې په پښتو کې ورته جرابې وایي. دا ډېرې ښکلې جرابې دي. ګل هم لري. جرابې 6 دانې جرابې 1 2 3 4 5 6 په هر تصویر کې 2 دانې جرابې دي. اوس اووم حرف د پښتو چې دی نو چترۍ مې درته انتخاب کړی. چترۍ. څو دانې چترۍ دي؟ 7 دانې دي. راشئ چې وشمېرو چې 7 دانې چترۍ باید پوره شي په دو تصویر کې. 1 2 دانې چترۍ، 3 دانې چترۍ، 4 دانې چترۍ، 5 دانې چترۍ، 6 دانې چترۍ، 7 دانې چترۍ. او چترۍ ته په انګلیسي څه وایي؟ امبریلا ورته وایي. اوس مو وخت پوره شو. کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ. نور نو د خدای په امان.